نو نبی علیہ السلام فرمای چې که څوک غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نقش قدم ولاړ شي او په دنیا کې دی آرام او اطمینان والا زندگی وکړي، یوه نسخه ده الله رسول مستشی که یو څوک غواړي چې په دنیا کې د آرام زندگی وکړي، د راحت زندگی وکړي، بهترین خوبونه وکړي، بهترین په سکون او په آرام د الله اطاعت وکړي، څوک دا غواړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا نسخه شي، هغه سړی به په دنیا کې په آرام او اطمینان زندگی کوي چې د ده د زړه څخه د دنیا محبت وکړي. که د دنیا محبت ستا په زړه کې په خدای دې به قسم وي که په زندګۍ پوه سې، که په اولادو پوه سې، که په میرمن پوه سې، او که په خوراک او څښاک باندې پوه سوې، یا په خپل خوب او په خپل زندګۍ باندې پوه سوې. ولې ټول عمر ستا دا فکر دی څنګه ډېره کړې په اولاد چې شی راوړې یاره دا خو کمیږي نو څنګه ورته وړې کم شی ورته راواخله. حتی ماشومان بازی کې ته ورک یې د دنیا په فکر کې. کور د راحت او د سکون ځای دی چې راغلی ښه ځای یې ورکړی دی، شاوخوا ټاټاوار یو پاشي سوې ده، بالښتان پراته دي چې اوس د کور مشر راځي، میرمن ورته خوشحاله ده، اولاد ورته خوشحاله دي چې اوس بابا راځي. بابا چې رالی پر بالښت څنګ ووالي په سوچ کې ورک دی. پلار یې پوښتنه کوي زوی شپه په خیر اوه په خیر سه، بیا ورک دی. مور ورته وایي زوی ورځ په خیر اوه په خیر سه. اولاد راس په غېږ کې ولې لرې سره سه اخواته سي. میرمن د زړه د پیرزوینې یو پیاله چاوته نیک اخواته. ولې دومره بې سکونه، ولې دومره بې راحته یې، څه شي دي، څه پېښه ده که یوه پېښه بل نشته، یوازې دا د درهم او ډالرو د ګټلو فکر دی. دا به څنګه ډېره کړم، هغه کانټینر به مې ته په خیر راورسېږي که به نه، دا به ته پیسې وګټې که به نه وګټې، دا ډالر غبرګمړي خو بیا لوړ شو، بیا د زړه دربۍ شروع کړي. الله الله الله، افسوس پر موږ باندې. یوه ورځ د قرآن په سوځلو باندې زموږ زړه دربۍ نه که پیدا، د قرآن توهین وسو زموږ زړه دربۍ نه که پیدا، د محمد رسول الله اهانت او توهین وسو زموږ زړه دربۍ نه که پیدا، مسجد وسوځول سو، مدرسه ړنګه سول، امام شهید سو، عالم شهید سو، زموږ زړه دربۍ نه که پیدا. لیکن دغه د غم پیسې ډالر درهم او پیسې دي چې کښته سي او پورته سي د ده زړه دربېږي د هغه ساعت چې زړه دوره پر افسوس. دا به موږ د الله حضور ته بې جواب وکړو. نو نبي علیه الصلات وسلام فرمایي د دنیا د زندګۍ د آرام دپاره، د سکون دپاره، د راحت دپاره یو حل دا دی چې سړی سمه زندګي وکړي چې د دنیا محبت د زړه وباسي او په خپل ورکړه سوي نعمتو باندې قناعت وکړي. چې خپل هر څه قناعت وکړي بس د سړي کامیاب شي. که قناعت نه ولري نه کامیاب. او قناعت دپاره ما حدیث درته ویلی، نبي علیه الصلات وسلام فرمایي قربان در دې نبي سم زموږ امت او موږ او تاسو ته هر هغه څه پیش کړي وو چې زموږ ورته ضرورت در اوسه پورې داسې بنده نه ده راغلی چې پر موږ تاسو دې راغلي او نبي علیه الصلات وسلام دې حل نه ایستلی. نبی علیه الصلات وسلام خپل امت ته وایي که بې سکونه کېدې، بې ارامه کېدې، زړه دې تنګېدې، د دنیا زندګي خوند نه درته کول، نو به څه کوې؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، د دنیا په ژوند کې در ځان کښته ته وګوره. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، هغه چې در تا لوړ دی هغه ته مه ګوره. ته ځوان خوارک شلی سې، هغه دې په مټې کې دې طاقت سهار ووځې ماښام ته یې 1500 2000 کالدارې راوړې، په دې مه پریشان، خوشحاله سه، خوله دې د خندا ډکه. دا سوچ وا چې زما وڅنګ ته همسایه دی، هغه سپین ږیری دی، ولیدلی دی، پالج وهلی دی، ابلیج وهلی دی، اولاد په کور کې یو نر نه لري چې دې ته رزق راوړي، هغه به څنګه ګزاره کړي؟ زه خو لا دا یم طاقت ولرم چې هغه ته دې وکتل خپله به خوشحاله سه، الحمدلله به ووایه، 2 رکاته نفل به وکړي، خوشحاله به سې، پر د هغه باندې به ټوله شپه د اولادو سره په خندا باندې موټرسایکل یې رانې وي الحمدلله خدای ما خو د دې واس نه درلود، څونه مې وځغستل نه مې درلود. ته زما همسایګان وګوره ځوانان دي، ینګ ځوانان دي چې څه ګټي هغه ماښام وسټي ویې خوري خلاص، د موټرسایکل او د باسکل واس نه لري. الله ماته دې موټرسایکل راکړي الحمدلله ثم الحمدلله. بیا سهار راوځي صافه پر تېره کړه، په هره صافه تېرولو باندې د الله حمد وایه.
بیا ته وګوره پر لنډ وخت کې الله تا ته موټر درکوي که نه درکوي شکر زایزمشتي وکړه نن دې پیسې پیدا کړه په یوه لاس کې دې ټماټرو بینډیو بانجڼو دا شان راخیستې دي په بل لاس کې دې میوه هم له ځان سره راخیسته ده یخی دې هم راخیستې دي کور ته چې راغلې خوشحاله څه په دې ستا هغه امسایه وپوښته چې په میاشتې د یخین رنګ نه دی لیدلی چې سپین دی که تور دی ستا هغه امسایه وپوښته چې هغه یوه میاشت کې د ګندنه وډولۍ خوري تقسو نشان راړو کور ته الحمدلله که قناعت غواړې آرام زندگی غواړې اطمینان والا ژوند غواړې اول حمد او ثنا به پر دې باندې وایي چې خدای څه چې راکړي دي الحمدلله در ما ډېر کښته خلک سته در ما ډېر ضعیفه خلک سته در ما ډېر بېوسه خلک سته چې هغه د ماښام پر ګوله باندې هم قدرت لري